یو ښکاري اوسۍ نیولې وه، اوسۍ نیولې وه، نو هغه ښکاري سره اوکش بوکش کول، چې اوکش بوکش کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا ښکاري ته وی دا ولې؟ ویل دا مې ښکار کړی دا اوس رانه تخت. اوسۍ نه تپوس وکړو چې ولې؟ او اوسۍ ورته وایي چې صاحب زه ترې لږ ځان خلاصومه، د غره شاته زما بچي دي، هغې له تی ورکوم نو بیا وله راځم، وږي دي. حضور علیه السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې هلکه دا پرېږده بچو له تی ورکوي بیا راځي. وی چې دا ځناور شی دی بیا چېرته به راشي؟ ویل زه بیا ضمانت کې کښېنم، که بیا رانله نو ضمانت به زه درکم. پیغمبر ورسره کېناست او اوسۍ پرېښود، په یو منډه لاړه بچو ته، بچو ته وی چې زر ته یې وروئ د دواړو سردار میں په ضمانت کې ناست. بچو تیر او دل پریخو وچه مونگم در سر زو نور مخی او بچی ورپسی چرالا و یا رسول اللہ زخور عالما چه تا زما دا زمانت نخلاش و دا بچی میں وی جه دا اخکاری تا مونگ زان پا دا پیغمبر قربانو مونگ دم دیوالی یہودی سوچ گئی چه بار الہ زناور شیم دا تصدیقو کو چه دا پیغمبر دا زناورم دا تصدیقو کو زی انسانم زبولی دا تصدیق نکوم چه دا پیغمبر دا مغا وقت کے ہوئے چه لا الہ الا اللہ محمد رسول نو پر رسول اللہ یواز عاشقان بنی آدم نو نہ پہ صحابہ پہ خدا قسم چه ونیم پہ عاشقی لرگی دا لرگی استن ولار دا پیغمبر بورتا ڈاڈا والا چه منبر جوڑ شو دا لرگی پہ جڑا شو پیغمبر ورتا وی چه سغواری ولی جاڑی ورتوی مسندت منبود مزمن تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی ستاملا با ما سر لگے دلیوا اس منبر تلاڑی نستا پا جدائے کی جاڑی پیغمبر ورتوی زب دعاو کم چی تا خدای پا جنت کی ونکی اگیوی یا رسول اللہ پا خدای میں دے قسمی چی کروڑها جنتون استادم لا پا لگے دو قربان کم ما تا جنت نہ دے پکا لرگین پی میں کانی پہ میں کانی دا ابو جہل پلاس کی کانی ویل پیغمبر آواز زما لاس کی سدی ویل زوام کدا کانی پا دا چستا لاس کی سدی دا ہوئی ویل دوی نشی ویل تو آیا دی گوتے باندی کانو تا اشارہ اکڑا دنن آوازو شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کانی پزمکا ہویشتا وی پدیم جادو چلو کانی پہ میں نو په پیغمبر یوازې بنی آدم قربان نو په خدای قسم ټول کائنات په قربان ملائک په قربان پیریانو یو ورځ د پیغمبر تلاوت واوریدو د سار په موس کې او ډله روانه و تلاوت واوري چې خپل وطن ته لاړ قوم ټول راغون کو ول راشي بل خبر وګور انا سمعنا قرانا عجبا یهدی للرشد دا سے قرآن واوریدو چې سړی نیکۍ طرف کوي پیغمبر پیریانو مستقله دنیا راغا او د رسول الله په لاس بیعت کو اسلام راو نو هغه ذات چې دی او هغه هستی چې ده هغه یوازې انسان نو هغه ټول کائنات قربان بل درته دا لرګي دا دیوال دا لوٹی دا کانی دا بوٹی دا یو شے دا سے ندے چاہ دا خدا سنا نو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ ایک شے پا دے کائنات کے دا سے ندے
چې الله په خپل ثنا مبتلا کړي اور یو انسان دی چې ته غافل بنی آدمو پسې منډي نو عزیزانو ځان د خدای کا ارس بستاش ځان د جناب محمد رسول الله کا ارس بستاش بادشاہان بده د قبر په خاورو باندې نسکور پراتی د قبر په خاورو دانند اولیاء الله دربار ته چې بادشاہان ورزي رحمان بابا وی بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشانو